السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته و مغفرته. یا محترم ټلیفون را سره وکړي او پوښتنه یې وکوله او ډېر یې وژړل، زموږ هم تر سترګو اوښکې راغلې. محترمه یوه ښځه مې وغوښتله، د اکا لور مې وه، په ډېر شوق. بالاخره دې د یو چا سره لین درلودی. زما قریبا چې په خبر شول ژر یې واده را وکړي. خو د واده په ورځ یا په شپه باندې هغه نفر چې زما د ښځې سره یې لین درلودی، یاري یې درلوده، هغه زنګ راته ووهه چې ستا ښځه مې څه کړې د پلانکۍ د داسې دی. د مقصد دا و چې راته طلاقه کړي، را پرېږدي. خو د ما ښځې ته ډېر وژړل، ډېر مې ورته وویل چې دا کارونه پرېږده، دا کارونه مه کوه. دې راته وویل زنا مې نه ده کړې، دغسې به لازم پیار و محبت لاس پې راچولي، خو زنا نه ده سوې. بالاخره دی وایي زه مسافر یمه، دغه ښځه مې په قول نه کوي او د هغه چا کره ځي چې له هغه کوره څخه دې دا بدبویي لاسته راوړې ده. د هغه نجلۍ سره ناسته ولاړه کوي چې نجلۍ دې ته ویلي وو چې ځه وتښتېږه. او محترمه، هغه خوندې چې د ژوند ملګری پیدا کړي، دې ته یو عظیم مسؤلیت راجع سو، یو عظیم مسؤلیت راجع سو. رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم ته یو صحابیه راغله. ورسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي یا رسول الله، زه کونډه سوې یمه، میړه ته مې سودا ده، د میړه حق راوښیه. که مې په وس پره و میړه به وکم، که نیک ښې رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم ورته وایي د میړه حق دا دی پر ښځه باندې، که دا پر ډوډۍ باندې ناسته وه، میړه ورته ویل راځه جمعه راسره وکړه، دا به منع نه کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویل د میړه حق پر ښځه دا دی چې نفلي روژه به نه نیسي، بلکې د میړه په اجازه به یې نیسي. که روژه ونیوله، لوږه او تنده به پر ځان تېره کړي، خو لیکن د روژې ثواب یې نشته. او رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي دغه ښځه به د خاوند بې اجازې له کوره نه وځي، که ووتله الله جل جلاله لعنت ورباندې وایي، ملایکې د اسمان لعنت ورباندې وایي، ملایکې د رحمت لعنت ورباندې وایي، ملایکې د عذاب لعنت ورباندې وایي، تر هغه وخت چې دا بیرته خپل کور ته راسي. دغه صحابیه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي یا رسول الله، همیشه میړه نه کوم. او دغه رنګ رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم څخه روایت عبدالله بن عمر رضی الله عنه وایي الله جل جلاله هغه ښځې ته په نظر د رحمت نه ګوري په ورځ د قیامت چې هغه د خپل خاوند اطاعت نه کوي، د خپل خاوند شکر نه ادا کوي. نو په ورځ د قیامت چې الله جل جلاله پر انسان باندې د رحمت په نظر نه وګوري، هغه انسان دوزخي دی، دوزخ ته به ځي. او دغه رنګ ابو هريره رضی الله تعالی عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي که یو سړي خپلې ښځې ته ویل چې راسه راسره پرېوځه، جمعه راسره وکړه، دې منع وکوله او خاوند ناراضه پرېوتی، پر دغه ښځه باندې د الله جل جلاله غضب او قهر و لعنت دی تر څو چې سحر کېږي. او رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم څخه روایت دی، جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنهما روایت کړی دی، وایي د درو نفرو نه لمونځ قبلیږي او نه عبادت اسمانو ته پورته کېږي. په هغو کې یوه هغه ښځه ده چې خاوند ځینې ناراضه وي، تر هغه وخته پورې عبادت نه قبلیږي چې خاوند ځینې راضي نشي. او دغه رنګ عبدالله بن عمر رضی الله عنه وایي د دوه خلکو لمونځ تر سر نه پورته کېږي، یعنې نه قبلیږي. یوه هغه ښځه ده چې د میړه سره سرزوري کوي، د میړه سره سرزوري کوي. او هغه ښځه چې خاوند لري او دا ګنډه بل چاته خلاصه کړي، پر هغه ښځې باندې د دوزخ اور حرام دی.
د دوزخ اور نه د جنت بوی حرام دی. هغه ښځه چې میړه لري او دا ګنډه بل چاته خلاص کیندي چې نه وکړي، بل چاته ځان ورزندي کړي، پر دغه ښځې باندې د جنت بوی حرام دی. دا اهل د دوزخ جوړه سوله، دغه ښځه دوزخي ده. نو محترمه دغه ستا ښځه زموږ خور ده او په ټلیفون کې مې درته وویل هم چې هر وخت که رالې ته او ښځه دواړه راسئ او څه نصیحت به ورته وکړو. ښځې خبره ژر اخلي، خبره ژر ورباندې پور کېږي. دغه خور د خپل ژوند هلاکت و کندې ته نه د هلاکت و کندې ته دې ځان نه ور اچوي، د دوزخ وشلو ته دې ځان نه ور اچوي. پر ځان دې رحم وکړي، پر د خپل میړه دې رحم وکړي. هغه څوک چې ستا ورسره یاري وله، ستا ورسره تعلقات ول، دا شیطاني تعلقات ول. محترمې خور، که دغه خاوند تا طلاقه هم کړي، ته هغه هلک میړه کړې، خو خوند پر ژوند نسي اخیستلی. دا یو شیطاني خوند دی چې ستا او د هغه په مابینځ کې دی. الله خپل میړه در کړی دی، بیا داسې ښه میړه در کړی دی چې هغه درته ژاړي، نصیحت درته کوي، دین ته دې رابولي او ته بیا د ده اطاعت نه کوې، د ده په قول نه کوې. محترمې خور، دا د دنیا ژوند تېرېږي، دغه د دنیا ژوند فاني دی، ورځو قبر ته. ستا چې میړه دی ورباندې صبر وکړه، ورباندې قناعت وکړه. الله جل جلاله به په جنت کې عظیمې عظیمې بدلې درکړي. او زنا څخه مخ را وګرځوه، د دا نورو بدو کارو څخه مخ را وګرځوه، اطاعت خاوند وکړه. هغه ښځه چې خاوند یې له کوره ووځي، دا خپل فرج هم محفوظ وساتي او د کور خیال هم محفوظ وساتي، 5 وخته لمونځ کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د دغه بیبي په حق کې د جنت بشارت او زیری ورکړی دی. که غواړې چې اهل د جنت جوړه سي، که غواړې چې د الله جل جلاله په رحمت کې لنده سي، که غواړې چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وصحبه وسلم په امتیانو کې راپورته سي، جنت ته ولاړه سي، نو 5 وخته لمونځ کوه، د خاوند اطاعت کوه، دا پالتو سوچونه، پالتو کارونه دغه پرېږده. محترمه، دا ټول شیطاني لومې دي، شیطاني خواهشات دي، شیطاني کارونه دي، دنیا او آخرت خرابوي. حدیث رقم 28 صفحه نمبر 78 الترغیب الترهیب جلد نمبر 3. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته ومغفرة.